ګرانو ملګرو دلته په د قامي عدالت میدان کې را سره یو مشر میلاو شو د دې څوک ورکتي تپوسونه ته کو چې کله نه ورکتي او څه حساب کتاب لري جی وروره دا تاسو چې دا کم نوم لیکلی محمد الیاس دا تاسو څه ته په خپله د کوم ځای چې السلام علیکم زه د باجوړ سره زما تعلق دی ضلع باجوړ سره زه د لوی مسعودین کې زما د ورور چې تقریبا 2014 نه د کور نه کار ته وته دی د نن ساعته پورې نه دی راغلی هیڅ پته نه لګي چې دا مړ دی ژوندی دی تاسو په هغه وخت کې په متعلقه تاڼو کې څه معلومات نه وکړي چې بھائی دا زموږ ورور څه شو لکه وویل لکه اوس به راشي اوس موږ په سوات کې یو دفتر کې درخواست جمع کړی خو هغې چې کوم دی موږ ته هغې هم څه جواب را نه کړلو نور هم په ځایونو کې منډې ترلې والي دي خو موږ ته هېڅ دغه نه دی میلاو شوی اوس زموږ بس دی قومي عدالت نه رالو موږ ویل چې یار دا د قوم مسله ده بس زموږ دا مسله هم دی پکې الله حل کړي الله دې د ټول قوم مسلې حل کړي لکه زموږ نو ټولو یوه مسله ده تر اوسه پورې د بیخي سره رنګ منګ یا څه حال احوال بیخي چا نه درکړی یا چارته داسې هم نه دي ویلي چې بھائی په پلان کې جیل کې پروت دی په اوداسه کې ممون مې وکړلو د الله د یېرې چې د قبلې ته مې مخ دی چې تر نن ساعته پورې چې 10 کاله مخکې ورک شوی دی تر اوس ساعته پورې موږ ته هېڅ پته نه دی چې دا کم جیل کې دی یا مړ دی ژوندی دی څه حساب کتاب دا هغه ټایم کې خو داسې کم غټ جرم یا کوم لانجه مانجه یا حکومتي څه کارونو مارونو کې خو څه لاس ماس نه و که نه یاره د دې اوس ما ته پته نه لګي ځکه زه خپل کار پسې ګرځم ورور مې خپل کار پسې خو لکه بیا موږ چې جرم ته شوی چې موږ ته هم پته ولګي د څه جرم کلی په څه کې ورک دی مړ دی په څه کې موږ ته خو پته کم سے کم ولګي موږ مطمئنه شو چې مړ دی قبر یې سړی ویني ښخکلی دی څه ثبوت راته وښیي زموږ به هم تمه قطي شي زموږ خو بس په دې امید ناست یو 10 کاله نه دا راته ووایه چې د داسې بچي مچي داسې څوک شته که نه او بالکل تقریبا 15 بچي 3 زامن دي 2 نونه دي د دې ورور تصویران د تا سره شته او د دې ورور تصویران مې بس دا ما بل په دغه باندې راویستله میډیا نه او دغه نه نادرانه لکه یو زوړ پوټ سټیټ را سپروت نور هیڅ ثبوت نه د شخړې کارت به مې دا چې کوم دی د نادرانه دا تصویر راویستلو او دا شی بس نور غټ نه جوړېدلو نو بس زما دا کوشش دی چې اوس زه د دې ماته څه پته ولګي چې زموږ دا ورور دلته چې رالی د دې چې کوم مشران دي هغې سره څه منډه ترړه څه غږ یې پورته کړو که نه یاره دلته مشران ډېر زیات راځي خو بس یاره ټول مصروفه دي څوک یو ځای کې بل ځای کې کسان هم ډېر دي او زموږ چې کوم مین کسان یې زموږ مسله دا ده د ټول قوم مسله دا ده چې کوم لاپته کسان دي بې ګناه دي را پرېږدي خوستی شي چې کوم څه جرم کلی سزا دې ورکړلی شي خپل مور پلار ته ورونو ته دې پته ولګي چې یار دا ژوندی دی یا مړ دی کس راته وویله د روډ شناختی کارت نمبر مې چې کوم دی ټول هغه مې چې چیک کړلو کرونا ویکسین باندې نو هغه تقریبا 2 ستنې ورته لکه 2 ډوزې لګولي دي په 2023 کې نو زه وایم چې زما ورور ژوندی دی او جیل ته اچولی دی ولې په څه خبرې اچولی دی څه ګناه یې کړې ده او موږ ته د انصاف میلاو کړی شي او موږ ټولو پښتنو ته مسلمان پیغام لري اخر یاره پیغام خو مې دا دی په زړه مې هم دا دی زه وایم چې الله پاک د غونډ چې کوم دی ټول پښتانه ټول مسلمانان یو کړي او بس په خپل منځ کې ټول یو اتفاق او اتحاد شي موږ له د دنیا یو طاقت هم شکست نشي راکولی ډېره مهرباني قدرمنو د 2014 نه د دې دغه ورور چې کوم دی لاپته دی تر اوسه پورې هېڅ خیر خبر نه یې راغلی او دغسې بلا پښتانه په دې وطن کې ورک دي خو تر اوسه پورې هېڅ چاته هم څه معلومات نشته موږ او دا ټول پښتانه صرف دغه غوښتنه کوو چې بھائی دې کم جرم کې ملوث دي نو موږ له د هغې ډیټیل راکړی شي چې بھائی موږ د هغې باقاعده کیس لړاو کړو نو دغه ویډیو شیر کړئ چې د دې دا ورور الله پاک را پیدا کړي بریالي اوسئ